خریانو د اسرایلو پر ضد لاریون کړی. نن په کابل کې پر غزې د اسرایلو د ظلمونو په غبرګون کې کابل خریانو دا لاریون کړی. دا لاریون د جمعې له لمانځه وروسته د عیدګاه مخې ته شوی چې زرګونه خلک پکې راټول شوي وو. لاریون کوونکو پر غزې د اسرایلو ظلمونه وحشیانه بللي او د ژر تر ژره درېدو غوښتنه یې کړې. د کابل امنیه قوماندانۍ ویان خالد زدران پر خپله ټویټر پاڼه لیکلي چې لاریون کوونکو د اسرایلو پر ضد او فلسطیني ولس په ملاتړ شعارونه ورکول. وروسته له هغې چې اسرایلو پر غزې ځوابیه بریدونه پیل کړل، په افغانستان کې اسلامي امارت هم دا بریدونه په کلکو ټکو وغندل. په کور دننه تر دې وړاندې هم په یو شمېر نورو ولایتونو کې د اسرایلو خلاف لاریونونه شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې پر غزې د اسرایلو په بریدونو کې تر زرو ډېر کسان وژل شوي دي. د ترکیې دولتي رسنۍ آناتولي د خبر له مخې تر اوسه په دغو بریدونو کې 1419 کسان وژل شوي دي. د دې ونې وار ده چې د اسرایلو او حماس ډلې ترمنځ په روانه جګړه کې نن د امریکا دفاع وزیر لوید آسټن هم تل ابیب ته د اسرایلو د ملاتړ لپاره تللی دی. تر دې وړاندې د امریکا بهرنیو چارو وزیر آنتونیو بلینکن هم یاد هیواد ته په سفر تللی او هلته یې د مرستو ډاډ څرګند کړی. له بل لوري ګڼ شمېر اسلامي هیوادونه هم پر غزې د اسرایلو بریدونه په کلکو ټکو غندلي دي.